السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ډیرو قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو هیله د شروع او جوړ وسیږي. لکه تاسو ته چې معلومه ده لوی اختر ته کمې په شمېر ورځې پاتې دي. موږ الحمدلله نن د احساس په مرکزي دفتر کې دغه ګلالوی یتیمانو کفالې چې زموږ خویندو ورونو را لېږلي وې هغوی ته توضیح لرو ویشو. له هغو خویندو ورونو نه مننه کوو. الله تعالی د هغوی په سر مال او اولاد او عمر کې برکت کړي چې د ګلالو یتیمانو لپاره هغوی خپل د اولادونو له مصارفو نه کټ کوي او دوی ته یې رالیږي. الله دې په آخرت کې په دنیا او په آخرت هغوی ته د دې بدلې ورکړي. موږ په نورو هغو خویندو ورونو باندې چې زما غږ اوري غږ کوو چې راشئ یو یتیم افغانستان کې په لکونو یتیمان دي. یو یتیم تاسو د هغوی پالنه وکړئ، د هغوی انشاءالله روزنه وکړئ. احساس به ستاسو امانت هغوی ته کوره پورې رسوي انشاءالله. احساس په دې ته ژمن ده چې هغوی باندې به انشاءالله تعلیم کوي. دغه ټول یتیمان چې تاسو ګورئ دوی نه موږ د تعلیم پوښتنه کوو. تعلیم پې ضروري ده چې تعلیم وکړي. نو ستاسو صرف $50 به یا 50,000 افغانۍ چې تاسو رالیږئ یا 3,000 افغانۍ رالیږئ کولی شئ د یو انسان ژوند په آینده کې تاسو وژغورئ. هغه له دغه دربدرۍ چې موږ اقتصادي بدحال سره مخامخ یو انشاءالله تاسو دغه $50 یا 4,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ یا 3,000 افغانۍ چې تاسو رالیږئ انشاءالله یو انسان ژغورئ. بلکې دوی ډېر بیچارهګان دي چې هغوی د خپل کور ټول ضروريات په همدې 3,000 یا 4,000 یا 15,000 افغانۍ باندې پوره کوي. فلهذا موږ انشاءالله به تاسو امانتونه دوی پورې رسوو او تاسو توکل په خدای وکړئ. انشاءالله یو یتیم کفالت په غاړه واخلئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.